نیرا یو غریب کروندګر لږه ځمکه یې لرله، څو چرګان او غویان ورسره و. د اوسېدو لپاره یو خام کچوټی کور. د کلي ټول خلک د هغه د میندې ایماندارۍ او خوش اخلاقۍ ستاینه کوله. تر اوسه پورې د نیرا په اړه هیڅ بد خبر نه و اورېدل شوی. دا د نیرا بخت و چې څنګه هغه په زړه سواند او ساده ځوان و، همداسې د هغه ښځه نور هم خوش اخلاقه او هوښیاره. هغه په خندا او مینې سره له خپل خاوند سره اوسېده او هیڅکله یې د خپلې غریبۍ خاوند نه ګیله نه کوله. همداسې ورځې په خندا او لوبو کې تېرېدې چې ناڅاپه د نیرا په ژوند کې بدلون راغی. اوس هغه د کروندو ساتنه او د څاروو پالنه پرېښوده او ساعتونه به په زنګونونو کې سر کېښودو او سوچ به یې کاوه. شپه به یې عجیب او غریب خوبونه لیدل. کله به یې لیدل چې هغه په کرونده کې کندنه کوي او ناڅاپه یې بیل په کوم د اوسپنې شي ولګېد او چې راویستلو نو یوه د سرو زرو کډه وه چې تر خولې پورې په سرو زرو ډکه وه. کله به یې لیدل چې له اسمانه د سرو زرو روپۍ اورېږي او د ټول داسې ډول ډول خوبونه یې ورځ او شپه لیدل. یو ورځ یې خوب کې ولید چې یو جلالي بابا ورته ویل د کلي شمال خواته د نسو دوبۍ په کور کې چې کومه خالي ځمکه ده پکې یو لوی خزانه زموږ دا تاته دربخل. خبردار چې په بد کار کې ملګ و. نیرا له دې خوبه خوشحاله شو. له ځایه څنګ کې په چارپای کې نوره ویده وه. هغه یې په ټکان راویښه کړه او په لویه خوله او پورته غږ یې ویل ای نوره موږ شتمن شو، موږ مالدار شو، نور به مزدوري نه کوو، اوس به د تحصیلدار په شان په یوه شانداره کوټه کې اوسو. سلګونه نوکران به وي، زرګونه څاروي به وي. خلاصه دا چې د بدحالۍ ورځې ختمې شوې، د خوشحالۍ ورځې راغلې. ما بابا زه په کومه خوله ستا شکر ادا کړم، ته خو رښتیا د الله ولي. نوره ته د همدې پنجشنبې د دې بابا فاتحه ضرور. نوره څه پوه شوې، نور موږ د چا محتاج نه یو. نوره څو ورځې وي چې د خپل خاوند دا بدلېدلې حالت یې لیدلو او په زړه هغه په بیړه راپاڅېد او په غوسه یې ورته ویل پاک شه په داسې ډول له یو میاشت راهیسې زه دا خبرې اورم خو تر اوسه یو پیسه هم نه ده راغلې. زه درته وایم تا ته څه شوي؟ نه د کاري نه د بار بس پرته یو دروغجن او رښتیا خوبونه ویني. نوره موږ شتمن شو، نوره موږ دا شو، نوره موږ هغه شو. بس نیرا ته ډیر کار راغی او په تیز غږ یې ویل ای بې عقله ښځې ته څه پوهېږي چې نصیب څه ته وایي او بخت د کوم مرغۍ نوم دی؟ ایا تا د کوچنیوالي نه دا نه ده اورېدلې چې یو پیری وي غریب سړی چې شتمن شو، یا لکه هغه کوم ګدا چې په سړک ولاړ وي او ناڅاپه یې ښکته وکتل او لس زره روپۍ نوټونه یې پراته ول، لکه چې وایي کله چې خدای ورکړي نو د چت نه یې غورځوي. څوک خبر دی چې یو ورځ موږ همداسې بې له کومې خبرې شتمن شو؟ تا ته څوک وایي جاهله؟ او زه جاهله یم، خو دومره پوهېږم چې دا خبرې یوازې په کتابونو کې ښې ښکاري. تر اوسه مې دا نه ده اورېدلې چې څوک خوب کې خزانه پیدا کړي. اوس ویده کېږه که نه دا کوچنی ماشوم راویښ. څه دې ویل؟ خزانه؟ نیرا ته خو یوازې د خزانې شوق. پخواني خبرې هېرې کړې او ویل ای بې عقله ښځې همدا خو درته وایم. اوس مې خوب کې یو بابا ولید چې راته یې ویل له سبا نه به ته د بانګیانو زمیندار شي. نوره وخندله خو نیرا غسه شو، لاندې کښېناستو، مټې ټینګ کړ او ویل د بانګیانو زمیندار؟ ای کمبخته خزانه. هغوی ویل چې د کلي شمال خواته د سیند غاړې ته. کله چې نورې ټولې خبرې واورېدې نو غاښونه یې سره ټینګ کړل او ویل خاک شه په دې سپیرو خوبونو. زه به سبا پیګر ژنډه شاته لاړه شم او کومه تعویض به راواخلم. نه پوهېږم کوم کمبخته در باندې جادو کړی دی. میاشت وړاندې ته ښه سړی وي، کور دې کور و، ښځه دې ښځه و، بچي دې بچي و، خو اوس خو دې دماغ بدل شوی. لږ فکر وکړه که هر څوک داسې خزانه پیدا کړي نو ټول خلک به کار پرېږدي او په لاس باندې لاس یې کار وکړه، ښایي چې کامیاب شي، که نه نو به لوږه مړ شي، زه به هم مړه شم او دا کوچنی بچي به هم مړ شي. نیرا په کار شو او ویل لعنت دې وي پر تا او ستا پر ژنډه پیګه. زه هم احمق وم چې تا سره مې خبره وکړه. ببر خره ته څه پوهېږي د ادرک په مزه؟ تا ته به هغه وخت یقین راشي چې زه رښتیا دا خزانه راوړم، بیا به وینم چې څنګه راته وایي دا راوړه هغه راوړه، هسې هم به نه درته راوړم. نوره په ګوته خورول ورته ویل ما ته د وړیا پراته شتمنۍ ضرورت نشته، زما زوی به لوی شي، په خپله به کار وکړي، حلال به پیدا، ستا خزانه دې جهنم ته ولاړه شي. دا ټولې بېکاره خبرې دې ویده شه. نیرا غسه شو، زړه کې ویل دې سره ولې بحث وکړو؟ جاهله ده. شپه ټوله ورته د خزانې تصویر په سترګو کې ګرځېد. هغه شپه پرې د 2 ورځو په شان تېره شو. نه پوهېدو چې کله به شپه تېره شي او کله به هغه خزانه وباسي. هغه ځمکه چې بابا د خزانې ځای ښودلی و د نسو دوبۍ وه. نسو ته 20 کاله وړاندې مرګ شوی و. اوس دا ځمکه د هغه د بېکاره زوی په قبضه کې وه. 20 کاله پکې نه بیل تېر شوی نه کرل شوی وه او اوس پکې لوی اغزي او ځنګل جوړ شوی و. نه څوک تیار و چې دا وپېري او نه د مالک دومره وخت درلود چې خپله پرې کار و. نیرا سهار له خوبه پاڅېد او تر هر کار وړاندې خپله خشنه او حاصل ورکوونکې ځمکه خرڅه کړه او د نسو د زوی نه یې دا بېدیا او اغزنه ځمکه واخیست. د کلي خلکو حیرانتیا ونیوله. د نسو زوی خو ویل چې نیرا یا خو لیونی شوی دی یا زما سره ټوک، خو چې د 4 عاقلانو په مخ کې کاغذي معامله وکړل نو هغه ته یقین راغی. نوره چوپه د خپل خاوند دا کار کتل او په زړه کې یې د غسې پیالې څښلې. نیرا ته خو د بابا خبره دومره یقیني وه چې که نوره ځان هم وایي او مړه شي د بیا هم خبره نه اوري. هماغه ورځ چې نیرا ځمکه واخیسته په چوپتیا بیل په اوږه کړ او ولاړ پیل یې وکړ د ځمکې کیندل. ځوان سړی و، په لاسونو او پښو کې زور پراخ سین او غټې مټې. 3 ګړۍ کې یې ښه غټه ټوټه کیندلې وه خو د خزانې هېڅ نښه نه وه. د سوچ وکړ ښایي ځای غلط وي، کیدای شي څنګ ته وي. هغه یې پرېښود او بل ټوټه یې پیل. ژر تر ژره یې هغه هم کیندله خو افسوس چې دلته هم خزانه نه وه. ماښام شو، ستړی ستومانه کور ته راغی. حیران و چې دا څه ماجرات، آیا دا خوب دروغ؟ نه هېڅکله نه. دومره ورځو کې خو د شتمنۍ د هیله پیدا شوې وه، دا څنګه ختمېدای شي؟ سبا بیا هڅه
سکم. نیرا سبا سهار پاسید، نور داغه مخې ته لاسونه وغزول او ویل هغه په کږه خوله ویل څه خزانه څه دی ویل. نور وخندل او ویل زه به د هلک لپاره لوبت کې راوړم. نیرا ته غسه ورغله، زړه یې غوښتل هماغسې وخوري. دا زما ټوکه وګوره، زه د ډېر خیال ساتم خزانه د لډو یا پیرسۍ نه ده چې ستا په لاس کې کېږي. نوره ناڅاپه په غوسه شوه. سبحان الله، یو ښه شنه ځمکه دې ځای کړه او اوس دې په دې بیګه کې مغز مات کړی. زه وایم که دومره محنت دې د بل چا په کرونده کې کړی او 2-4 روپۍ به دې خزانه به دې پیدا شي. خپله مخ بوله د خزانې والو. ښه بخښنه غواړم، ته خپله کار وکړه. کله چې خزانه پیدا کړې راځه زما مخ وګوره. نوره په ژړا او کارونو کې بوخته شوه او نیرا بیل پورته کړه وت. نن یې د پرون نه هم زیات محنت وکړ. 5-6 لوی اغزي وستل، خو کور ته چې راغی بیا تش لاس. همداسې هغه 15 ورځې د ځمکې کیندلو کې تېرې کړې. د کلي خلک فکر کاوه چې نیرا به پکې ګله وکړي او نور ویل چې دا به هسې بې ګټې ځان ستړی کړي. خو نیرا باور درلود چې نن سبا به خامخا د سرو زرو شرنګ واوري. یو ورځ سهار نه تر ماښامه پورې هغه بیل چلول. په زړه کې یې هوډ کړی و چې نن وروستی ځل دی، که نن خزانه پیدا شوه ښه ده، که نه نو دلته به خپل سر مات. ناڅاپه د هغه بیل په یوه کلک ډبره ولګېد او پورته ټوپ شو. د زور یو غږ راغی. د هغه له خولې نه د خوښۍ چیغه وته، خزانه خزانه. خو دا غږ څه و؟ هغه غوږ ونیوه، داسې احساس کاوه لکه ډېر خلک چې په زغ زغ خبرو کې. یو غږ ویل دا نیرا خو نه تمیږي. بل ویل زما په نظر باید ونیسو او په تالاب کې وغورځو، بدبخته زده دی. دریم ویل که دې همداسې زموږ پر سر بیل وچلاوه زه به وځم او د دې ستونې به ټینګ ودرېږئ. لومړی ویل به زما په فکر کې یو ښه ترکیب راغی. نیرا د هغوی خبرې اورېدې، زړه یې ډک ډک کېده. همداسې په مخ پروت و، غوږونه یې نیولي وو او هره خبره یې اورېده. په زړه کې یې سوچ کاوه اوس څه وکړم؟ ښه صبر کوم چې دا خلک لاړ شي، زه به دننه ورشم او بیا خو خزانه یوازې خزانه. ای خدایه! نیرا پورته اسمان ته وکتل او د خدای شکر یې وکړ چې د ته بې شمېره خزانه ورکړې. په راتلونکو ورځو کې به خوشحالۍ وي، په لاسونو کې به لا پته ځمکې زرګونه څاروي او دی به د کلي د زمیندار په شان په بګۍ کې ناست د هوا خورې لپاره وتلی وي. همداسې پروت د خیالونو پلو خورولو کې و. چاپېریال چوپ، په دې ډارونکې چوپتیا کې یوازې د هغه ساه او د زړه درزا اورېدل کېده. د انتظار پکې بېقراره شو. که نن هم تشلاس کور ته ولاړ شي، نوره به یې له کوره وباسي. خزانه د پښو لاندې پرته ده، یوازې لږ زړورتیا پکار. په ناڅاپي توګه راپورته شو، د بیل په یو قوي ګوزار یې ډبره له ځمکې وباسل. د هغه مخې ته یو غار و، ژور او تیار. داسې شو لکه څوک چې ټیل وهلی وي او دی په غړمبا دننه ولوېد. د غار دننه تیاره داسې وه چې لاس په لاس نه ښکارېد. د پورته نه دومره لوېدو له امله د نیرا هډوکي او پسلي یو شوي وو او د درد نه ناڅاپه یې داسې احساس وکړ لکه ډېر ژوندي مړي جنات چې د شاوخوا نڅک. د سخت ویرې او ډار له امله یې ویښتان ولاړ شول، غاښ په غاښ ولګېد او ټول بدن یې رپېد. په عاجزي ویل د خدای لپاره ما مه وژنئ، زه توبه کوم، بیا به هېڅکله داسې ځای ته رانشم. زما ښځه، زما بچي، زما کوچنی زوی به مړ شي. بیا یې په ژړا ویل ما پرېږدئ، یو اس او یو غوا لرم چې 15 سیر شیدې راکوي، دا ټول واخلئ خو زه پرېږدم. ناڅاپه یې د ګڼو قدمونو شور واورېد، لکه زرګونه کسان چې د خوا غې خوا ګرځي. چې چوپ شو نو ټوله غار د خندا له قهقهو نه ډک شو. سترګې پټې کړه. چا ورته ویل؟ هغه ژر سترګې پټې کړې. اوس یې پرانیزه. چې سترګې یې خلاصې کړې نو ځان یې په یوه شانداره ماڼۍ کې کېناوه او زرګونه پیرۍ او پیري زامن پرې غړمک. یوه ښځه چې د بڼې او د مخ له ښایست نه یې ښکاره وه چې د پیرۍ ملکه د مخې ته راغله او ورته ویل که څه هم ته دې سزا وړې چې همدا اوس دې په دار وخېژم، خو ته اوس ویل چې ستا یو کوچنی بچی دی او یوه ښځه لري او نوره نوم یې دی. نیرا په بیړه ویل دا خبره چې وکړه. نو پیرۍ وخندل. ملکه پیرۍ ویل ښه نوم یې هر څه وي، خو بله ځل داسې کار مه کوه، پوه شوې؟ اوس څه؟ نیرا چې د هیلو ماڼۍ د سترګو مخې ته ړنګه شوې وه په بیړه د پیرۍ ملکې پښو ته کوز شو. ورته ویل حضور واله، زه له ماشومتوبه ستا د کوم په اړه اورم چې ډېر رحمدل او سخاوتمند یاست او په یو لحظه کې غریب شتمن وئ. حضور، زه کلونه کېږي چې د شتمنۍ د خوبونه وینم، ولې زه شتمن نه شم؟ ولې ماته دولت نه راځي؟ ټوله ورځ او ټوله شپه په همدې فکر کې ویلې کېږم چې یو پیری مې په لاس ورشي یا کوم خزانه مې پیدا شي. نن د دومره مودې وروسته تاسو مې مخې ته راغلی یاست، خو افسوس چې هغه ونه شول چې ما هیله لرم. ملکه پیری په شفقت سره ورته ویل ښه نو ته دولت غواړې، راځه له ما سره. هغې د نیرا لاس ونیو، د یوه خزانې خونې ته یې بوتلو او ورته ویل راواخله څومره سره زر او سپین زر چې پورته کولی شي پورته. نیرا خپله کمیس راویست، په ډک ډکې پکې الماس او جواهر کېښودل او له هغې سره بهر راوړ. پیری ورته په حیرانتیا ویل خو ته به د دې دومره شتمنۍ څه کوې؟ نیرا په خوشحالۍ ټوپ کړه او ویل زه به دا ټول دولت د نوره په قدمونو کې کېږدم، هغه چې ما تل احمق ګڼي. د هغې سترګې به له حیرانتیا وغورځي او ژر به ټول جواهر ټول. بیا به موږ له خپل لنګ کور نه وځو، د سیند په غاړه به ماڼۍ جوړه کړو او په آرام او سوکالۍ کې به ژوند. ملکه پیری ویل ښه اوس خپلې سترګې پټې. نیرا د جواهرونو غوټه ټینګه ونیوله، سترګې پټې کړې او له غاره بهر شو. چې سترګې یې پرانیستې لمر راختی و او دی د خپل کیندلي غار پر سر پروت. د شپې د بیل چلولو له امله لاسونه کلک شوي وو او ټول بندونه یې درد کاوه. هغه ورو پاڅېد او مخې ته نوره د یو غټې لرګي سره ولاړه وه. څوک؟ نوره. هغې په قهر ویل سبحان الله، اوس خو دې تر دې هم حالت ورسېد چې شپه شپه له کوره غیاب شي. خزانه دولت. زه وایم چې دا د خزانې جن به دې ژوند وانخلي. نیرا د هغې په خوله لاس کېښود
خود او ورو ویل هسې په دومره لوړ غږ مغږیږه ستا همدا بد عادت ته چې پرته له دې چې واوري چیغې او غالمغال پیل لږ زما م واوره څه واورم نوره په کار د لرګي سره په ځمکه ووهله او ویل ټوله شپه دلته پروت وي زه حیرانه وم چې خدای خبر څه درباندې شوي ولې کور ته نه وي راغلی او هیڅ خوب دې نه و نیولی زه نن خپل کور ته روانه یم یاره چې دا واورېدل زړه یې ډک شو فکر یې وکړ چې ژر به د جواهرونو غوټه راواخلي او د نوره مخې ته یې وغورځوي ها غوټه چیرته کمیس چیرته دی چې جواهر یې تړلی و هغه د لیونو په شان د خوا هغې خوا منډې وهل نوره په خندا شوه او ویل دا د لیوني په شان سترګې غړمبا کوي سلټ نیرا د کار نه لکه کباب سوځېد په ځمکه یې پښه وهل او ویل خپل زړه لټوم عینکه بخته تېره شپه پیری راته جواهر راکړي و نه پوهېږم چېرته لاړه په کمیس کې جیبونه وګوره نوره په خندا وویل نیرا په قهر ویل کوم جیبونه وګوره کمیس کې مې خو جواهر تړلی و دومره ډېر جواهر به جیبونو کې څنګه راځي وګوره نوره که غوټه ته اخیستې وي ښی وساته د دولت خبره ډېره ناز کوي نوره د سر په نیولو سره په ځمکه کېناسته اوس خو دې عقل هم خراب شو ای د خدای نیک بنده کمیس خو دې اغوستی د جواهر چېرته تړلی و د نیرا په دماغ کې د زنګونو غږونه وشول د پښو لاندې ځمکه ورڅخه خړه شوه او هغه معنی چې د میاشتو راهیسې په ذهن کې جوړه کړې وه ډم پر ډم لوېدل دا خوب وکړه نوره یې په لاس کې نیولی کور ته روانه وه هغه سترګې پرانیستې او له نوره یې وپوښتل نوره دا خوب و ستاسې سر و هغې په تیزه ویل او دی چوپ شو یو اونۍ پورې لکه ورک شوی ګرځېده او د شپې به ناڅاپه له خوبه ټوپ کاوه نوره ورته ډېر تعویضونه په غاړه کړل او ډول ډول درمل یې ورته جوړول او ورکول 2 اونۍ وروسته لږ ساه واخیسته خبره اورېدلی او ویلی شو نو نوره ورسره کښېناسته او ورته ویې ګوره اوس دا بې سرو پښو خوبونه پرېږده کار وکړه کېدای شي شتمن شي دا خیال له زړه وباسه چې ګوندې کومه شتمني به په لاس درشي یا کومه پیرۍ به خزانه ده افسوس ما خو ډېره ښه ځمکه له لاسه ورکړه نیرا په ساه اخیستو وویل سبا به د زمیندار په کرونده کې مزدوري کوم ځمکه خو نشته چې شنی کړه ولې نشته ځمکه او نوره په خندا وویل هغه بهر ځمکه نه ای نوره په هغې خو 100 کاله کېږي چې حال نه دی تېر شوی نیرا وویل او بیا پکې زرهاو ډبرې او خښ بوټي دي یوګانې به هم پکې نه راشنه کېږي هر څه جوړېدلی شي نوره وویل ته خو د خزانې په چکر کې هر څه کوته سبا به سهار وختې ټول بوټي او ډبرې وباسو بیا به ته پکې تخموشین مګر د تخم او حال لپاره پیسې له کومه کړم نیره په اندېښنه وویل ګوره زه یوه لار پیدا کوم نوره په خندا کور ته ننوته یوه د روپیو ډکه بوجۍ یې راوړه او د هغه په لاس کې یې کېښود دا زما د 50 کلونو جمع شوې پیسې دي د کور له خرڅه روپۍ بچولې دي اوس یې هر څنګه غواړې ولګو ای نوره ته خو فرق ته زه خو یو ناکامه سړی یم نیره په شرم سر ټیټ بل سبا دواړه میړ او ښځه د ځمکې صفا کولو ته ولاړ نیره بوټي او ډبرې یوې خوا ته اچولې نوره به هغه راواخیستې او بهر به یې وغورځول چې ټوله ځمکه هواره شوه نیره پکې حال تېر کړ تخم یې وشیندل او د باران انتظار باران وشو هغه هم په ښایسته زور سره څو ورځې وروسته د نیرا د خولې خولو نه شنې کرونده راشنه شو نیرا به ورته کتل او په خوشحالۍ به یې ټوپونه وهل په کلي کې تر ټولو ښه حاصل د نیرا چې کرونده تیار شوه نیرا خپلې ښځې ته لاس ونیو او کرونده ته یې بوتل کرونده لکه مسته زانګ وهلې وګوره نوره زما خزانه دې ولیده هغې په موسکا ویل دا ټول زما کار که ما دې سترګې نه وای پرانیستې ته به تر اوسه پروت خوبونه لیدل بوټي لوی شول خوشې پخې شوې او حاصل راټول شو نیرا چې د منډۍ نه انبار خرڅ کړ نو د روپیو دومره غټه بوجۍ راوړه چې پورته کول یې ګران څو کاله نه و تېر شوي چې د نیره ژوند بدل شو هغه ټول خوبونه چې کوم خوبونه به په ذهن کې ګرځول ټول پوره شو کله به چې خپلې خولې کړې میوې ته کتل نو مخ به یې د خوښۍ نه روښانه شو اوس به هر کال د هڅه کوله چې سګنې حاصل یې د تېر کال نه ښه وي ګرانو ملګرو د نن کیسه څنګه درته ښکاره شو په کمنټونو کې خپله رایه حتما شریک کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ویډیو کتلو لپاره ډیره مننه